یو اته عملونه داسې دي چې هغه څوک د سهار مانځه نه وروستو متصل وکړي نو د دغه عملونو په نتیجه کې به الله پاک دې سړي ته د ده ګناهونه معاف کړي. دویم د ده د غمونو او پریشانو دپاره به الله پاک کافي شي. دریم ده ته به الله پاک د داسې طرف نه رزق او روزي ورکوي چې د ده به پې ګمان هم نه راځي. څلورم د ده دا ژوند به الله پاک ورښایسته کړي، الله به دا ژوند کې تغییر راولي، الله به دا ژوند وربدل کړي. اولنی عمل په هغه عملونو کې هغه په حدیث کې راغلی دی عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي ذر رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې من قال في دبور صلاة الفجر څوک چې د سحر د مانځه نه وروسته ووایي وهو ثاني رجله قبل ان يتكلم او د خبرو کولو نه مخکې دا سړی دا کلمات ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا کلمات وی متصل د سحر په مانځه پسې 10 مرات لسکرتې وی نو کتب له 10 حسنات. د دې سړي لپاره به الله پاک لس نیکۍ ولیکي. ومحي عنه 10 سیئات او د دې سړي نه به الله پاک لس ګناهونه ورجوي او د دې سړي لپاره به لس درجې الله پاک اوچتې کړي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. دویم عمل د سحر د مانځه نه وروستو هغه دا کلمات وزل ویل چې اللهم اجرني من النار، وزل دا ویل. ابن حبان کی روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل بعد الفجر والمغرب پس د سحر د مانځه نه وروستو او پس د ماښام نه دا کلمات به ویل اللهم اجرني من النار 7 مرات وکرته به دا کلمات ویل. دریم عمل د سحر د مانځه نه وروستو 3 ځله استغفار ویل او اللهم انت السلام دا دعا ویل. دام په حدیث کې راځي په عن ثوبان رضی الله تعالی عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د مانځه نه راوګرځېد نو استغفر 3 3 ځله به استغفار و استغفر الله استغفر الله استغفر الله او بیا به دا ویل چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. څلورم یو بل دعا په حدیث کې راغلی چې د سهار د مانځه نه وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دا په حدیث کې راځي په عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت ام سلمة رضی الله تعالی عنها فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل اذا صلى الصبح کله به چې د سحر منځ وکړو حين يسلم او سلام به وګرځاو اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. پنځمه یو بل دعا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر د مانځه نه وروسته ویله اللهم بك احاول وبك اصاول وبك اقاتل. صهیب رضی الله تعالی عنه فرمایي ویو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منځ وکړو او د مانځه نه وروسته دا شونډې خوځولې په څه باندې وی زه رالم ما تې تپوس وکړو چې یا رسول الله دا شونډې دې په څه خوځولې وی ما تې ویل چې ما دا کلمات ویل چې اللهم بك احاول وبك اصاول وبك اقاتل. امام احمد دا حدیث نقل کړی دی. شپږم کلمات چې راغلي د سحر د مانځه نه وروستو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. جویریه رضی الله تعالی عنها فرمای ام المؤمنین دا وی یو ځل سهار وختي زما د خوا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو او زه په خپله مصلا باندې ناست وم کوم ځای باندې چې ما مونځ کړی او ذکر مې کو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوخته رالی د ساختي په ټیم کې بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او زه هغه شانته ناست وم وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا تپس په کوم حالت باندې ناست یو ذکر کې ستا د وتلو نه وروسته ما یو 4 کلمې وویلې 3 ځل هغه 4 کلمې که ستا د ټول ذکر سره وتللی شي نو هغه 4 کلمې به تې درنې شي. هغه کومې کلمې دي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وم عمل آیت الکرسی لوستل د سحر د مانځه نه وروستو او اخرنی سورتونه معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 ځل دا سورتونه لوستل. اتم عمل د اشراق منځ کول د سحر د مانځه نه وروستو. دام په حدیث کې راځي عن انس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې من صلى الغداة فی جماعة
څوک چې د سحر مونځ په جمع سره وکړي ثم قعد یذکر الله او بیا په خپل ځای باندې کینی او الله یادوي حتی تطلع الشمس تر دې چې نور راوخیږي ثم صلى رکعتین بیا دا سړی 2 رکعته مونځ وکړي نو كانت له كأجر حجة وعمرة تامة د دې سړي لپاره پوره د حج او د عمرې ثواب میلاو شو. نو اته عملونه د سهار د مانځه نه وروستو د دې عادت جوړ کړئ او دا په خپل معمول کې راوړئ. الله پاک به ستاسو پریشانی ختم کړي، الله به ستاسو مشکلات ختم کړي، الله به درته داسې طرف نه رزق درکړي چې تاسو به پرې ګمان هم نه راځي. دا ژوند به مو الله ښایسته کړي، دا غمونه او پریشانۍ او ټینشنونه دا به ټول الله پاک ختم کړي او الله به مو ګناهونه